که چېرته ستاسو د برق اپلیکیشن نه هسې پیسې کټ کېږي نو دا ویډیو چې دا خاص کر کې تاسو دپاره ده. ستاسو د برق بینک نه پیسې ولې کټ کېږي؟ ستاسو د برق نه پیسې ځکه کټ کېږي چې تاسو خپل کارډ نه څه آنلاین شاپینګ وکړئ او بیا تاسو کارډ چې دی هغه هلته نه ریموو نه کړئ. مثلا تاسو د فیسبوک نه یو شی ځان له آنلاین اډر کړئ یا تاسو د ټیک ټاک نه آنلاین اډر کړئ یا داسې نور هم ډېر پلیټفارم دي هغې نه تاسو ځان له آنلاین اډر وکړئ او بیا تاسو خپل کارډ چې دی هغه هلته کینسل نه کړئ. نو اوس په دغه کارډ چې دی دا به تاسو څنګه هلته نه کلوز کوئ یا به تاسو څنګه بندوئ خپل کارډ له آنلاین شاپینګ. مکمل طریقه درته ښیم خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې دا ویډیو ځان سره لایک کړئ او دا پیج ځان سره لازمي فالو کوئ چونکې موږ دغه شان د انفارمیشن ویډیوګانې تاسو دپاره جوړو. په سعودي عرب کې ستاسو د برق اپلیکیشن نه هسې پیسې کټ کېږي نو دا به تاسو څنګه بندوئ. دا ډېره زیاته اسانه طریقه ده او ډېرو ملګرو دا میسیجونه ماته هم کړي دي چې زموږ د برق اپلیکیشن نه 80 روپۍ کټ کېږي. نو ټولو کې اول به تاسو کوم برق اپلیکیشن چې دا به اوپن کړئ. دا چې کله تاسو اوپن کړو نو خپل کم فنګر چې دا به ولګوئ. فنګر چې کله تاسو ولګو ستاسو اکاونټ چې دا به اوپن شي. ټیک ده. بیا تاسو دا 3 نمبر باندې ښکاري کارډ په دې کارډ باندې به کلیک کړئ. دې کارډ باندې چې تاسو کله کلیک کړو نو ستاسو د کارډ سیکشن چې دا به اوپن شي. نو دې کې تاسو سره کارډ سیټینګ ښکاري په دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې تاسو کله کلیک کړو نو دا تاسو ته ښکاري په 3 نمبر باندې آنلاین ټرانزیکشن. دا وګورئ دا ما سره آف دی. دا به تاسو سره آني نو دا به تاسو آف کړئ. دا چې کله تاسو آف کړو نو ستاسو اکاونټ نه به بیا پیسې نه کټ کېږي. صحیح ده. که تاسو چېرته فیسبوک نه آنلاین شیشې اډر کړي یا تاسو د ټیک ټاک نه اډر کړي یا نورې هم ډېرې ویب سایټ دي هغې نه تاسو آنلاین سامان اډر کړي نو هغه ستاسو اکاونټ نه بیا پیسې کټ کېږي. نو دا چې کله تاسو آف کړئ ستاسو اکاونټ نه به بیا 1 روپۍ هم نه کټ کېږي. د دغه شانتې ویډیوګانو لپاره زموږ دا پیج ځان سره لازمي فالو کړئ او دا ویډیو خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ. ډېره مننه.